د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره ولې د انګریزانو په شان چلند کوي؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د کوزې پښتونخوا مخکښ سیاستوال او د پښتو ژبې دروند شاعر افراسیاب خټک یو ځل بیا پاکستاني ریاست ته د پښتنو په ځپلو تورن کړی ده. د کوزې پښتونخوا مخکښ سیاستوال او د پښتو ژبې دروند شاعر افراسیاب خټک وایي چې پاکستاني ریاست د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مخکښو مشرانو هر یو منظور پښتون او محسن داور پر وړاندې له پاچا خان سره د انګریزانو د چلند په شان دي. نوموړي وروسته له هغه دا څرګندونې کوي چې پرون د جمعې په ورځ محسن داور او یو شمېر نورو کسانو غوښتل چې په کورم ایجنسۍ کې د دوو قومونو ترمنځ رامنځته شوي وسلواله نښته کې وژل شوي کسانو فاتحې ته ورشي، خو د پاکستاني پوځیانو لخوا راګرځول شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دغه پیښه هم د پاکستاني ریاست یو فریب او چال ګڼي او زیاتوي چې دوی په قصده ډول د دغو قومونو ترڅنګ ستونزې راولاړې کړي دي ترڅو د پی ټي ایم فعالیتونه اغیزمن کړي. پاکستان له تېرو څو لسیزو راهیسې د ډیورنډ تپل شوې کرښې په اوږدو کې پښتون وژنې او ربړونې لپاره خپل شوم حرکتونه پیل کړي دي. کله یوې خوا په یو او په بل نامو پښتانه مرموز ډول په شهادت یې رسوي، بل پلوه په همدې سیمو کې د ترهګرۍ لوی روزنځایونه لري چې لسګونه ترهګري شبکې پکې روزل کیږي او سیمه ته د نارامۍ په موخه راستول کیږي. وسلوالو طالبانو او داعش په همدې شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا کې د پاکستان د څارګرې ادارې هغه سرتیري دي چې په سیمه کې ترهګري چلوي. ویل کېږي په کورمه کې د ابراهیم زو او بالشخیلو په وګړو لپاره د څکمنیو سره د ځمکې پر سر له تېرو 5 ورځو راهیسې په نښته کې 12 تنه وژل شوي او تر 40 زیات ژوبل شوي دي. کیلو غاړو سره تر ناستې پس وربند شوی ده. له کورمې تر وزیرستانه پر شمالاتي ځمکو د قبایلو خپل منځنۍ نښتې روانې دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست لخوا په لویه دسیسه بولي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک زیاتوي چې له منظور پښتون علي وزیر او محسن داور سره د پاکستاني واکمنونو چلند له پاچا خان سره د انګریزانو چلند په څیر دی. هغه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې دا وضعیت د اندېښنې وړ ده او په وینا باید دا تغییر ومومي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.